دا یو ورو سوال کړی دی او دا ډېر ناشنا سوال دی. وایي نن سبا خلک دا خوراک چې دی په دې نیټ باندې راغواړي، اډر ورکوي او خوراک کور ته رارسي، او دا ترقي ده چې دی خلکو کړې ده او ترقیانې مخې ته ښه روانې دي. نو یو پیر داسې وشو چې ما ته چې کوم اډر راورسېدو یا ما چې کور ته څه راغوښتي وو، او دا اوس هلته ملک کې هم دا راغواړي، دا هلته هم دا قیسې شروع شوي دي او دلته خو د مخکې نه دي. نو مال خوراک د بل چا راوړو، اډر ماله د بل چا راوړو، اوس زه څه وکړم دې سره او زه به څه کوم که داسې وشي، ځکه چې دغه کس خو زه نشم معلومولی چې دا د چا خوراک دی. او رابطه که ګرانه شي دا نه کېږي نو څه به کوو؟ جواب به تاسو ته معلوم وي. ځکه راته موږ وایو چې قدر کوئ د علم د مجالسو، د علم د مجالسو او د علماو. دا مسله دا دیم په یو څو نقاطو کې به پوه کوم چې ښه به پوه شي. که چېرته ته هم داسې مسله لازم نه ده چې تاله به ډوډۍ راوړي، زه چې تاسو له جواب در کوم نو صرف د هغه یو نه در کوم چې د ډوډۍ مسله ده، په دې مسله دې پوه کوو. نو داسې نه چې ته بیا بهر وایې چې خو درس کې د ډوډۍ ذکر شوی، نو د ډوډۍ مسله دا ده. نه دا یاده که اول خو جواب د دې واوره، بیا دې به پوه کوم. جواب د دې دا دی لنډ چې چاته هم داسې خوراک ورسېدو په غلطۍ سره، نو دلې نه دي جایز چې دی دا وخوري، دا نه دي حلال د ده دپاره چې دی دا خوراک وخوري، ځکه چې دا د ده په ملکیت کې نه دی، دا د ده نه دي، دا غستې نه دي، ده به پیسې نه دي ورکړي، ده نه دی راغوښتی، دا پردی حق دی، نو دا دی نه شي خوړی. یو اولنۍ مسله دا شو. نو دا خوراک پاتې شو په ملکیت د هغه چا کې چې چا راغوښتی دی، که نه د ده ملکیت دی. ملکیت ته چا دی؟ چا چې راغوښتی او ده له خو هغه اجازت نه دی ورکړی ته یې خوره یا خیر یې ستا خواله دی راغی. نو واجب دا دی چې دی به دا شی واپس کوي هغه مالک ته چې د چا دی. نو بیا څنګه به یې واپس کوو؟ په نن سبا زمانه کې واپس کول هېڅ ګران نه دي. په دې باندې له پاسه اکثر د هغه هوټل نوم یې د کوم هوټل نه چې راغوښتی شوی دی، که نه یې پې یې پې که نور سړی هغه هوټل ته خو واپس وړی شي که نه، که نه شي وړی هغه هوټل له واپس وړی شي. یا ورسره رابطه خو کولی شي، رابطه ورسره وکړي چې داسې ما ته یو خوراک راورسېد ستاسو له طرف نه یا ستاسو د هوټل او د ادارې نوم پرې دا زما نه دی، هغه به سهال راوباسي څه چل به وکړي. نو دا خو بنیادي مسله شو چې واپس کوي. خو که بالپره داسې ووایو چې دی واپس کولی نه شي، یا د ټلیفون نه وکړو د ده ټلیفون جواب څوک نه ورکوي، یا په دې خوراک باندې له پاسه څه معلومات نشته، او دا خو دا خوراک ته دا خرابېږي که داسې پرېښو، نو بیا حل دا دی چې دی به راولګي دا روټۍ دا خوراک دا به د دغه مالک د طرف نه صدقه کړي، غریبانو له به یې ورکړي. او که په خپله یې خوري نو د هغې د اندازه ولګوي چې دا په څو پیسو باندې کېږي، هغه پیسې د غریبانو له ورکړي او د دې خوراک وکړي. ورسېدي که نه؟ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوی کې دا مسله تفصیلا ذکر کړې ده. نو هغه دا وی بعضو علماو پکې دا ویلي دي چې دا به د ځان سره ساتي هر شی چې ورک شي، یعنې مسله صرف د روټۍ نه ده، ستا په لاس چې هر شی راغی او مالک یې نه معلومېږي. نو اکثر علما دا وایي چې د ده له طرف نه صدقه که وروسته د دې نه چې ته معلومات د مالک وکړي، خو چې ستا په لاس مالک نه راځي نو بیا یې صدقه که. خو بعض علما وایي چې نه د ځان سره به یې ساتي. نو شیخ الاسلام وایي نه، دا خبره کمزوري ده، ځکه چې مال د ځان سره ساتل د داسې چا دپاره چې د هغه د میلاوېدو امید نشتي، دا خو دا مال تباه کول دي که نه؟ یا که ته ځان سره کور کې یو شی ښودی دی چې دا د چا دی، د چا دی یاره موږ یې معلومات وکړو پسې وګرځېدو یو کالو میلانونه څوک نشته، بیا به یې ځان سره ساتي. نو دې ساتلو څه فایده شو؟ څه فایدې شتي؟ نه.
نو بیا یو اثر یې راوړی دی دې ته ګوره هره مسله قرآن او حدیث کې شتي هره مسله عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو پیر یو وینځه واغسته او په هغه وخت کې به دا مري وینځه دا په پیسو خرڅېدون د ډېر لرې وخته پورې نه یعنې داسې نږدې وخته پورې چې لږ شاته لاړ شي نو دا غلامان دا مریان وینځي دا به خرڅېدي نو ده دا وینځه واغسته او کور ته ورننوتو چې پیسې راوړي دې مالک له چې دی راووتو هغه سړی تللی مالک نه و هغه چا نه چې دا وینځه واغسته او چې دی راووتو مالک نشته نو یو ښه پسې وګرځېدو خو هېڅ پته ونه لګېده چې را سړی چېرته ده نو بیا به یې څه چل کوو وی بیا په غریبانانو باندې وګرځېدو او چې څومره ریټ یې د هغه سره ایښودی و هغه ټولې پیسې صدقه کړي او چې کم غریب له به یې پیسې ورکولې نو دا به ووي اللهم عن رب الجاریه یا الله دا د هغه وینځي د هغه مالک د طرف نه دي نو که یا الله بیا یې وروسته قبوله کړه یعنې کیدای شي دا سړی سبا له ما سره میلاو شي کیدای شي که نه شي کیدای تا د یو چا مال صدقه کو مالک سبا در راتلی شي که نه شي او دنیا دی یو ګوټ کې یو ځای کې سړی مخې له را وایي زما هغه سامان نو عبدالله بن مسعود به دا وی که قبوله یې کړه فذاکه زه به ورته وایم چې هغه ما صدقه کړې صحیح ده وان لم او که قبوله یې نه کړه فهو لي نو دا زما طرف نه صدقه شو هغه له بیا ورکې واپس لکه تا د یو سړي زه ریاله ته میلاو شو زه ریالو ته معلومات وکړو وګرځېدې څوک نشته نو څه دې کړو صدقه دې کړو سوالی سړی پیدا شو اوس به څه کوې که هغه ومنله چې صحیح ده چې خو صحیح ده که ویې نه منله بیا به ولې ورکې او پیسې چا طرف نه صدقه شوې ستا طرف نه صدقه شوې نو په هر حال کې خیر دی په هر حال کې څه دی خیر دی اوس په دې مسله تاسو پوه شوئ که نه نو روټۍ سره به څه کوئ ما داسې نه دي ویلي چې ما ښه ښکلی جواب کړی دی خوړلي نه دي په کار نو څه به کوي واپس کول په کار دي دویم کار که نه کېږي مالک د طرف نه دې څه کړي صدقه کړي پوه شوئ پکې او که دی به خپله خوري د هغې هغه پیسې دې ورکړي